سلامونه، زه ایمل ظاهر یم. د افغانستان پیژندنې خپرونو په لړۍ کې دا ځل د هیواد ختیځ ننګرهار په اړه درته معلومات در وړاندې کوو. ننګرهار هغه سیمه چې د هیواد د خپلواکۍ د اتل شاه غازي امان الله خان ارواح په مخامونو ګرځي. هغه سیمه چې د عدم تشدد د فلسفي سرلارې پاچا خان پکې دفن دی. په دغه خپرونو کې درته د ننګرهار د خلکو د ژوند، کسب، کلتور، فرهنګ او بیلابیلو برخو په اړه معلومات وړاندې کوو. اوسنی جلال آباد او د پخوانی ګندهارا مرکز، اوسنی افغانستان یا پخوانی اریانا چې 12 ایالتونه لرل، یو ایالت ګندهارا نومیده. ګندهارا له کابل شروع تر کوزي پښتونخوا، سوات او آن تر ټیکسلای لمنوګ دا و او د همدې ګندهارا مرکز اوسنی جلال آباد و. یعنی د کابل او جلال آباد ور اخوا سوات او ټیکسلا چې اوس پاکستان خپل برخه بولی، له همدې جلال آباد څخه اداره کېدل او ټول اداري واحدونه له همدې ځایه ټاکل شوي. ننګرهار یو زراعتي سیمه ده او تقریبا 80 سلنه خلک په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي. ننګرهار چې لقب یې همیشه بهار دی، د همدې سرسبزۍ او دایمي سمسورتیا له امله یې دا لقب خپل کړی. دلته اوړی او ژمی سرسبزي په ننګرهار داسې ځمکې دي بیا د بېسودو څه شی پرې کري هغه کوي درته، که ګلپي کري، که بانجان کري، که شوله کري، جوار کري، پنبه کري، لیړو کري، توریان کري، بانجان کري، څه شی کري کوي. ډېرې اعلی او بهترین ښې ځمکې دي، واقعیت خبرې. خو خبره دا ده چې دوایان یې نن سبا دویم نمبر دي، سرې ډېرې قیمته دي. تخمونه دونه یقین وکړه د ګلپیانو دغونه کې ډبې راوړې په 9.5 روپۍ، دغونه کې ډبې نیم جري پټی نه نیالي. همدغسې لیړو تخم هم قیمته ده، هر څه بانجان هم دغسې قیمته دي. زموږ ملک کې دا شی نشته ده. د خوارانو غریبانو توجه وسي، دې ته ښې اصلاح شوي تخمونه ورکړي، ښه داسې دوایان ورته ښې ورکړي او د هغې وکړي دا سرې ورته لږې برابرې کړي، ریټونه ورته برابر کړي، نو دا خلک په خپله په پښو ودرېږي. زما نوم عبدالوارث، د ننګرهار ولایت د بېسودو اوسېدونکی. دا د 10 جریبه ځمکه ده، دا ما سره اجاره ده او کله پکې شوله وکړو، کله ګلپیان وکړو، کله بانجان وکړو. نو همدغه کارونو کې بوخت دي. دلته موږ باندې یو خو دا ده چې سرې ډېرې قیمته شوي دي، بل دا ده چې دواګانې موږ باندې ډېرې اوچتې شوي دي. دواګانې دولت موږ ته شی نه راکوي، نه تخم راکوي، نه سره راکوي، نه زراعت راکوي، نه بل راکوي. دغه موږ په خپلو شخصي پیسو باندې اخلو. بېرته چې موږ دغه خپل شخصي پیسې بېرته په دې هغه باندې واچو، اول ته زمیندار ته بېرته اجاره ورکوو. نو بس بیا موږ ته داسې هغه نه کوي، خاص یو هغه د بند علاجي ده کوو یې، کنې داسې خاص دغه څه کال ما 80,000 یا 90,000 روپۍ فکس په دغې زمیندارۍ کې تاوان وکړو. کومه سره تخم دوا چې ما اچولې وه هغه په زول لاړه. پروسه کال غنم و په 200 روپۍ، څه کال ما واخیستې په 340 روپۍ. دغه دواګانې هم دغه ځمکې چې دي ټولې بې کیفیته کړي دي. ډېرې دواګانې دي چې اوس په دغه هغه کې ډېر حشرات اوس یو دانه هم ژوندی نشته. همدغه دواګانې هم دا ځمکې خرابوي. دا خپله دا دواګانې نه دي. په دغې پټي چې موږ څه کال بانجان وکړو یا لیړو وکړو، کال ته دا بانجان لیړو نه کوي، ځکه چې دې کې دونه دواګانې مصرفېږي چې هر چین کې موږ 6,000 روپیو په هر چین کې جمعه کې یعنې 6,000 روپۍ موږ دې کې دوا اچوو. دا ځمکې په همدغه خاطر سره مغه نه کوي، ډېر اصلات نه کوي. نه پوهېږم څه چې اصل کوي، خو دلته نور ریټونه د هغه قیمته شوي جنس موږ باندې قیمته کېږي او د دغې په وجه باندې ښاري په ګڼه ګوڼه شور او ولولو ګرم دی. د اټکل له مخې له 4 میلیونو ډېر انسانان پکې ژوند کوي او د هیواد د ټولو ولایتونو دایمي اوسیدونکي د دې ښار اوسني اوسیدونکي دي. ننګرهار 15 لوی تفریحي پارکونه لري: سراج الامارت بڼ، امیر شهید بڼ، شیرزي لوبغالی، د غازي امان الله خان پارک او د ډاکټر تیتسو ناکامورا پارک 15 مشهور او لوی پارکونه دي چې روزمره ورته ګڼ شمېر سیلانیان د تفریح لپاره راځي. خو د جمعې د ورځ ترڅنګ په ځینو خاصو رخصتیو او میلو کې بیا د سیلانیانو شمېر بېساري وي. دلته په راتګ لوی او واړه، زاړه او ځوانان خپل پام بدلوي او دا خوښي غنیمت ګڼي. دا پارکونه هغه ځایونه دي چې دلته د انسان سکونت او د ارامتیا احساس کوي. دې ته باید ډېره توجه او پاملرنه وشي.
او موږ خپل ګوګو ز خپل محصل ما زما امتحان دي ز خپل د پارک تر اعظم کامر شهید باغ شو سراج الامارات باغ شو ز خپل د شنو منطقو تر اعظم ته مزخه کوي شم چې اخذ وکم هر محصل کډيره محصلین موږ ګورو موږ تعلیم یافته اشخاص چې دی هغه د پارکون تر راځي دولتي کارکونکو څخه دا وختونه چې خاص کرتا پارکونو ته د زین د شنو منطقو ته ډیره فهمدار نه وګړي هغه کسان هم دا توقع ده چې هغه کسان چې دلته راځي د پارکون ته هغه باید هم د دې ځینو ډیر نظافت چې دا په نظر کې ونیسي که څه خوري تسکي هغه باید بيزي وانه ته د خپل کثافت دان نه هودر شوی دی باید هغه ته واچي بنظمي ونه کی او یقینا چې کوم ځای کې شنه ځایونه شنه پارکونه د هغه خلک ډیر آرام وي تفریحي ځایونه د هیواد د ختیځ زړه جلال آباد د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان ژمنی پایتخت و او هیواد به د شپږو میاشتو لپاره له جلال آباد څخه اداره کېده. دلته به اداري مجلسونه جوړېدل، داخلي او بهرنۍ اړیکې به له همدې ځایه ترسره کېدې. د کابینې په ناستو کې به د هیواد سرنوشت ټاکونکي موضوعات پکې بحث کېدل. د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال هم د جلال آباد په سپین غر هوټل کې د کابینې غونډه دایره شوې وه چې اوس د دې هوټل بڼه بدله شوې. دا د امیر حبیب الله خان په وخت کې شپږ میاشتې ژمنی پایتخت دلته به اداري جلسې درولې او دې ځای نه به هیواد اداره کوو. همدارنګه د نوې کابینې هم راځي د مجاهدینو په وخت کې هم دلته مجاهدینو مشران راټول شوي وو په سپین غر کې غونډه کوله استاد رباني ناتیار صاحب او نور مشران راغلي وو غونډه کړې وه. ننګرهار او دغه داخلي جګړو کې یو بل ښه لاسته چې دا په ټول افغانستان کې د سولې مرکز و. ټولو ملتونو اقوام هر څوک چې و دلته د هغوی دپاره ژوند مسکون و سکونت و کوم تهدید نه و لکه نورو ولایتونو په څېر. جلال آباد په دغه داخلي جګړو کې خپل حیثیت او ارزښت د هیواد د دې تاریخ جوړونکي سیمې د عظمت یو دلیل دا هم دی چې دلته د هیواد د خپلواکۍ اتل شاه غازي امان الله خان دفن دی او ارواح هر ماښام په ټول ننګرهار ګرځي او د خپلواکۍ فکر د دې دور تر هر شاه زلمي زلموټي پیغلې او پیغلوټې او آن د زنګو تر ماشومانو ورسوي. نو ځکه خو دا چې ننګرهار د تاریخ په اوږدو کې د هر بدلون پر مهال خپل رول ادا کړی او ثابت شوی او د هیواد د تاریخ یوه مهمه برخه پاتې شوې. د شاهي کورنۍ غړی او پخوانی واکمن امیر حبیب الله خان هم دلته د خپل زوی او کورنۍ سره یو ځای د نارنجو په دې اترورینه فضا کې په دایمي خوب ویده دی. د جلال آباد ځمکه دومره خوږه ده چې آن د عدم تشدد د فلسفې سرلاري په خپل ژوند وصیت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د ابدي خوب لپاره مې د جلال آباد غیږ ته ورسوئ. د پاچا خان دا ارمان پوره شو. دلته په دفن سره یې د دې خاورې ارزښت لا پسې لوړ کو. خو د پښتون قوم د یو کېدو ارمان به د پیړیو له تېرېدو وروسته هم ارمان پاتې وي. دا جلال آباد کې د پاچا خان مزار دی چې شاوخوا 3 کاله وړاندې چارې بشپړې شوي او په دې ډول ورغول شو چې اوس پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فکر عامولو لپاره سیمینارونه، فرهنګي او ادبي غونډې او کلتوري پروګرامونه ترسره کیږي. د جلال آباد په اړه تاریخي روایات دي چې دا ښار د کورنیو جګړو پر مهال هم د سولې مرکز و. دلته به د هرې ډلې حزب او ګوند اړوند کسان په ډاډه زړه راتلل او د جګړو له ستړو او سختیو جبران به یې دلته د آرام ژوند په تېرولو کاوه. جلال آباد کې د مذهبي لږکیو اوسېدو بیا د دې ښار خوند ور برابر کړی. د ښار دا رنګ دومره جذاب دی چې د هر سیلبین سترګې حتما یو ځل ویني. دلته د اهل هنودو د راتګ په اړه ویل کېږي چې په 220 میلادي کال کې کنیشکا د افغانستان پاچا و. د هغه د واکمنۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره د اوریا کورنۍ چې اهل هنود و د ننګرهار مرکز ته راغلل او دلته د هغوی پر راتګ سره هندو مذهب هم راغی. له همغې سنې راهیسې دلته اهل هنود میشته شوي او کاروبارونه یې پیل کړي او د خپل مذهب د ساتلو او پاللو لپاره یې عبادت ځایونه هم جوړ کړل. اهل هنود تاریخ د کنیشکا نه مخکې دلته د موریا کورنۍ وه هند چې اشوکا د هغوی ستر واکمن و او افغانستان ډېرې سیمې د هغوی تر کنټرول لاندې وې او دغه هندو مذهب د هغې په وخت دلته راغی او بیا کنیشکا چې پاچا سه کنیشکا د افغانستان پاچا و د ژمي پایتخت مرکز و د اوړي مرکز کاپیسا سیاد پول سره اوس هم هغه تپه ونیسته که تا چېرته 200 میلادي که څونه 40 کاله پس شوې تقریبا د اوړي مرکز یې په باګرام سیاد پول سره هلته اوس مې تپه موجوده ده هلته و د ژمي مرکز یې پېښور و. خپله بودیزم ته ډېر خدمت وکړ او بودایي دین اصلا چین ته هم افغانانو رسولی د افغانانو په واسطه بودایي
دین چین ته ورسېدل. نو دغه اهل یوازې په ننګرهار کې نه دي، په پکتیا کې شته، دلته شته، کندهار کې شته، په لغمان کې وو، په د افغانستان په ډېرو ډېرو کې میشي. دا یو ګډ تاریخ لري، ډېر پخوانی لرغونی تاریخ لري چې 300 قبل میلاد نه شروع کېږي تر اوسه. دا د جلال آباد لویدیځ خواته د سرورود په ولسوالۍ کې د سلطانپور مشهور یو تاریخي چینی دی چې اهل هنودو به پکې خپل کلني ځانګړي اخترونه او ویساک لمانځه. د دې چینو په اړه ویل کېږي چې اهل هنودو ته یو خاص ارزښت لره او د خپل عقیدې او مذهب له مخې د دې چینو زیات درناوی کوه. د دې ترڅنګ د حمام کولو پر وخت هیڅ چاته د صابون د استعمال اجازه نه وه او دا کار اهل هنودو د خپل مذهب له مخې منع باله. خو اوس د دې ښار بڼه بدله شوې، ښار تر پخوا څو برابره پراخه شوی، نفوس پکې تر پخوا څو برابره زیات شوی، آبادي پکې تر پخوا څو برابره ډیره شوې او د پراختیا او پرمختګ لړۍ دوام لري. درنو لیدونکو، تاسې له شارق ګلوبل او د شارق ګلوبل انټرنیټي صفحو څخه د افغانستان پیژندنې خپرونې لیدونکي وایي چې د جلال آباد اړوند مو پکې تاسو ته معلومات وړاندې کړل. موږ به په نورو خپرونو کې په دغه معلوماتي خپرونه کې تاسو ته د ننګرهار د نورو سیمو په تړاو معلومات وړاندې کوو. تمه ده چې موږ وڅارئ او زموږ نورې خپرونې هم وګورئ. تر بلې خپرونې چې بیا زه ایمل ظاهر ستاسې درنو چوپړ ته راځم، لوی الله مو مل.